سلامونه وخت مو په خیر. نن دوشنبه د قوس یا لیندۍ 5 او د نومبر 25مه نیټه ده. پام وکړئ د موج نیوز خبري ټولګې ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. د روسیې یو لوړپوړی پلاوی کابل ته راځي. د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل شو. او د لبنان او اسرائیلو ترمنځ تر ټولو سختې نښتې. حزب الله پر اسرائیلو 340 توغندي توغولي. اوس هم بشپړ خبرونه. زه وحید الله توحیدي یم. د روسیې لوړپوړی پلاوی له افغان لوري سره د لوړې کچې خبرو په موخه کابل ته راځي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره په خپل کاري دفتر کې لیدلي دي. په دغه کتنه کې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې د روسیې یو لوړپوړی پلاوی له افغان لوري سره د لوړې کچې خبرو اترو لپاره کابل ته سفر وکړي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره د خپل کار په دفتر کې لیدلي او د افغانستان او روسیې ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو، اقتصادي همکاریو، پانګونې او ټرانزیټ خبرې کړې دي. دغه کتنه کې په یادو موضوعاتو د خبرو پر دوام د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې د روسیې لوړپوړي پلاوی له افغان لوري سره د لوړې کچې خبرو، د نورو ګڼو موضوعاتو او همکاریو پر پراختیا او نورو برخو کې د امکاناتو پر برابرولو دغه هیواد ته سفر وکړي. په یاده کتنه کې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي له روسیې سره د اسلامي امارت اړیکې مهمې بللي او ټینګار یې کړی چې په اقتصادي او سوداګریزه برخه کې باید د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخې او لا دوامداره شي. ښاغلي متقي د افغانستان او روسیې ترمنځ په لوړه کچه د پلاوي تګ راتګ ډیر مهم او ګټور بللی او زیاته کړې ده چې د تیر کال په اوږدو کې ګڼ افغان چارواکي په روسیه کې یو شمېر ناستو ته بلل شوي دي. په ورته مهال د روسیې ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف په یاده کتنه کې ویلي چې هیواد یې غواړي له افغانستان سره په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې خپل اړیکو ته پراختیا او دوام ورکړي. کابلوف همدارنګه ویلي په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې د روسیې لوړپوړي پلاوي کابل ته راشي او د اسلامي امارت له لوړپوړو چارواکو سره د لوړې کچې خبرې اترې وکړي او په دغه برخه کې به په ګڼو نورو موضوعاتو او همکاریو هم بحثونه وشي. د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل شو. د عامه روغتیا وزارت د اعلان له مخې نن دوشنبه د هیواد په 11 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی دی. د دغه وزارت ویان شرافت زمان تېره ورځ په یو پیغام کې ویلي و چې یاد کمپاین به 3 ورځې دوام وکړي. د نوموړي په خبره په دغه موده کې به 5 میلیونه او 300 زره هغه ماشومان چې عمرونه یې د 5 کلونو کم وي واکسین شي. په ورته وخت کې د عامه روغتیا وزارت مسؤلین له ټولو هیوادوالو غوښتي چې د دغې ناروغۍ څخه د پاک افغانستان لپاره خپله ونډه ترسره کړي او په وخت سره خپل د 5 کلونو څخه کم عمره ماشومان واکسین کړي. د یادونې وړ ده چې افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه 2 هیوادونه دي چې د پولیو ناروغۍ پکې اوس هم له منځه نه ده تللې او وخت ناوخته پکې یادې پیښې ثبت کیږي. مولوي امیر خان متقي وایي چین سره د اسلامي امارت اړیکې ښې خواته روانې دي. امیر خان متقي د څرګندونې د افغانستان لپاره د چین هیواد ځانګړي استازي یو شیایونګ سره په لیدنه کې کړي دي. په یاده ناسته کې د دواړو خواوو ترمنځ د افغانستان او چین پر دوه اړخیزو اړیکو، اقتصادي همکاریو او سیمه ییزو چارو خبرې شوي دي. په دغه لیدنه کې مولوي امیر خان متقي د دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګریزه برخه کې پرمختګونه وستایل او ترڅنګ یې زیاته کړه چې اوس مهال د اسلامي امارت اړیکې د یاد هیواد سره مثبتې خواته روانې دي. په ورته وخت کې د چین ځانګړي استازي ویلي چې دغه هیواد د افغانانو ارزښتونو او انتخابونو ته درناوی لري او همداراز د چین او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزو اړیکو کې پرمختګونه مثبت یاد کړل. د دې ترڅنګ د چین ځانګړي استازي وویل چې په راتلونکي ناسته کې چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ جوړیږي
مولوي امیر خان متقي هم ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د چین یاد استازي وړ مورز د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره هم لیدلی وو. په یاد لیدنه کې بیا د چین ځانګړي استازي پاکستان ته د خپل وروستي سفر په اړه مولوي عبدالکبیر ته معلومات ورکړل. نوموړي همداراز ویلي وو چې دغه هیواد په نړیوالو غونډو کې د افغانستان د دریځ ملاتړ کوي او ډاډ یې ورکړ چې د دې هیواد سره به خپلو اړیکو ته دوام ورکړي او ترڅنګ یې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د اړیکو په ښه والي او تفاهم هم ټینګار وکړ. د هیواد په شپږو ولایتونو کې 19 کسان د نشهیي توکو د پلور او قاچاق په تړاو نیول شوي. د کورنیو چارو وزارت مسؤلین وایي چې یادو کسانو له ډلې 10 تنه په خوست، پکتیکا، پروان او فراه ولایتونو کې د 1 کیلوګرام تریاکو او 1430 نشهیي ګولیو سره نیول شوي دي. د دې ترڅنګ پاتې 9 کسان بیا د هرات امنیه قومندانۍ د نشهیي توکو سره د مبارزې پولیسو له لوري د 15 کیلوګرامه تریاکو، 3 کیلوګرامه شیشې او 10 لیټره میده شویو انګورو سره نیول شوي. کابل کې د نقاشۍ او خطاطۍ هنري اثارو نندارتون پرانیستل شوی. یاد نندارتون د اطلاعات او کلتور وزارت د هنرستان ریاست له لوري 13 ورځ یکشنبه پرانیستل شوی او 2 ورځې به دوام وکړي. د دغه نندارتون د پرانیستي پر مهال د اطلاعات او کلتور وزارت د هنرستان رئیس مولوي محمد لال منیب ویلي چې پر افغانستان د اسلامي امارت د بیا ځلې واکمنېدو وروسته د نورو برخو سربیره هنر او هنرمندانو ته ځانګړې پاملرنه شوې او لا هم هڅې روانې دي ترڅو یاده برخه نوره هم پرمختګ وکړي. نوموړي همداراز ډاډ ورکړ چې د اطلاعات او کلتور وزارت د هنرستان ریاست د هنرمندانو د هنري فعالیتونو ملاتړ کوي او له هنرمندانو غوښتل ترڅو د هنري فعالیتونو د لا پرمختګ لپاره خپلې مشورې او طرحې له یاد ریاست سره شریکې کړي. د دې ترڅنګ د نندارتون په پرانیست غونډه کې د اطلاعات او کلتور وزارت کارکونکو چارو رئیس مولوي نقیب الله نعمان په ټولنه کې د هنري فعالیتونو پر ارزښت خبرې وکړې او هنر یې د دې هیواد کلتوري او تاریخي اړتیا وبلله. په دغو مراسمو کې بیا د ملي هنرستان امیر مفتي رفیع الله ناصح د هنرمندانو د هنري فعالیتونو ستاینه وکړه او ډاډ یې ورکړ چې د اثارو لپاره به بازار برابر او نور نندارتونونه به هم ورته جوړ شي. نوموړي همدارنګه له اړوندو ادارو غوښتل چې له هنرمندانو څخه مالي ملاتړ وکړي څو هغوی دې ته وهڅول شي چې په دې برخه کې خپل فعالیتونه لا چټک کړي. د یادونې وړ ده چې دغه نندارتون د ملي نګارستان او ګلوبل هوپ مؤسسې له لوري په اسماعي واټ ملي نګارستان کې جوړ شوی او پکې د نقاشۍ او خطاطۍ شاوخوا 150 آثار نندارې ته ایښودل شوي. بدخشان کې د ترافیکي پیښې له امله 6 کسان مړه شوي. د یاد ولایت د امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي چې دغه پیښه د فیض آباد او بهارک پر لویه لار په خواجه عبدالله سیمه کې رامنځته شوې چې له امله یې د بدخشان ولایت د محصلینو په ګډون 6 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. د دغه ولایت امنیه قومندانۍ ویان احسان الله رسنیو ته ویلي چې یاده پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې کله یو ویډز ډوله موټر له سړک څخه واوښت او په سیند کې ډوب شو. نوموړي همداراز ویلي چې موټر او مړه شوي کسان لا هم په سیند کې دي او د ځایي خلکو او د ژغورنې ټیمونو له لوري یې د راویستلو هڅې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ هم په همدې سیمه کې د یوې بلې ترافیکي پیښې له امله 8 تنه د موټر له غورځېدو وروسته سیند ته لوېدلي وو چې د 4 کسانو جسدونه لا اوس هم نادرکه دي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي کندهار کې نړیوال کنفرانس جوړیږي. د افغانستان د ځان بسیاینې لپاره شنه انقلاب تر سرلیک لاندې لومړنی نړیوال کنفرانس د کابل پوهنتون لخوا د کندهار ولایت په انسوي پوهنتون کې جوړیږي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د خبرپاڼې پر بنسټ په دې کنفرانس کې به له کاناډا، نایجیریا، تایلند، هند، پاکستان، قطر، بنگلادیش، مصر، ترکیه او ایران څخه د کرنې سکتور متخصصین، پالیسي جوړونکي او صنعتکاران راټول او د یادو هیوادونو څخه راغلي متخصصینو به د کرنې ریاست د پرمختګ لپاره علمي مقالې، نظرونه او د حل لارې وړاندې کړي. خبر زیاتوي چې په دې نړیوال کنفرانس کې به د کندهار ولایت مشران، د افغانستان د اسلامي امارت د کابینې غړي او د هیواد په سطحه د زراعت او کرنې برخې کارپوهان ګډون وکړي او ټاکل شوې ده چې د کرنې وزارت سرپرست مولوي عطاالله عمري به دغه کنفرانس ویناوال وي. د یادونې وړ ده چې دا کنفرانس د سیمه ییزو داخلي او بهرنیو کارپوهانو ترمنځ د نظرونو د تبادلې او د افغانستان د کرنې د ودې او پر ځان بساینې لپاره د اغیزمنو حل لارو د برابرولو لپاره یو لوی فرصت په ګوته شوی دی.
فراه کې د 28.5 میلیونه افغانیو په لګښت د 3 سړکونو د پخولو چارې بشپړې شوې. د یاد ولایت ښاروال مفتي سردار محمد امیرصاد رسنیو ته ویلي دغه سړکونه د دې ولایت د ښاروالۍ په مالي ملاتړ پاخه شوي دي. د نوموړي په خبره یاد سړکونه د فراه ښار په لومړۍ، درېیم او څلورمه ناحیه کې د امنیه قومندانۍ ولایت مقام او میر عجب سیمو کې موقعیت لري. د امیرصاد د معلوماتو له مخې دغه سړکونه په ټولیز ډول 1012 متره اوږدوالی او 40 متره سور لري چې په عصري څراغونو هم سمبال شوي دي. ښاروال همداراز ویلي د دغه سړکونو پخولو پر مهال کیفیت او دوامداره څارنې ته ځانګړې پاملرنه شوې او له خلکو یې هم غوښتنه کړې ترڅو د یادو او نورو سړکونو په ساتنه کې د ښاروالۍ له ریاست سره همکاري وکړي. بیا هم ښه راغلاست. اوس هم پام وکړئ یو څو بهرنیو خبرونو ته. د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ تاوتریخوالی تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلی چې له کبله د لبنان د روغتیا وزارت په وینا د اسرائیلو په وروستي برید کې 29 کسان وژل شوي او 15 ټپیان دي. په غبرګون کې حزب الله پر اسرائیلو 340 توغندي توغولي او ادعا کوي چې تل ابیب او یو پوځي اډه یې په نښه کړې ده. اسرائیلو د لبنان جنوب کې د حزب الله 12 مرکزونه ویجاړ کړي خو د توغندیو له امله په اسرائیلو کې هم کورونه سوځېدلي او څو کسان ټپیان شوي دي. جګړې د لبنان په بېلابېلو سیمو کې د 3500 کسانو ژوند اخیستی او تر 1 میلیون ډېر بې کوره کړي دي. په دې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو پالیسۍ مشر د جګړې سملاسي اوربند غوښتنه کړې او د لبنان د پوځ لپاره یې 200 میلیونه یورو مرستې ژمنه کړې ده. او د ایران د رهبر آیت الله علي خامنه‌ای یو لوړ رتبه سلاکار علي لاریجاني ویلي ایران اسرائیلو ته د ځواب ویلو لپاره په چمتووالي بوخت دی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې لاریجاني دا خبرې په هغه مرکه کې کړي چې د ایران تصنیم خبري اژانس پرون خپرې کړي دي. د اسرائیلو جنگي جټ الوتکو د اکتوبر میاشتې پر 26مه د ایران پر ځینو اهدافو یو لړ بمبارۍ وکړې. دا بمبارۍ څو اونۍ وروسته له هغې وشوې چې ایران پر اسرائیلو شاوخوا 200 توغندي وویشتل. ایران ویلي دغه حمله د لبنان د حزب الله او فلسطینیانو د حماس ډلې د مشرانو د وژنې په ځواب کې کړي دي. او وروستی خبر مو هم د سپورت له ډګره. د افغانستان د 19 کلنو کم عمره ملي لوبډله سبا سې شنبه په پیلوبه کې پاکستان سره مخ کیږي. یا د سیالي د افغانستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ د 3 اړخیزو سیالیو وروستۍ لوبه ده چې سبا سې شنبه به د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترسره شي. د دواړو لوبډلو ترمنځ به دغه سیالي د افغانستان پر وخت سهار 10 بجې پیل شي. د موج نیوز درنو کتونکو دا و د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.